اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ تیر ټاپک چې و نو هغه موږ هارمفul effects of decomposition چې د دې پورې موږ ویلو، او نن چې دی نو نننی ټاپک چې دی هغه زمونږ دی چې diseases caused by microorganisms. نننی ټاپک چې دی هغه زمونږ دا دی چې diseases caused by microorganisms، بیماریانې چې هغه د مایکرو ارګانیزمز چې دي، کوم خوړبیني جاندار څیزونه چې دي چې د دوی په وجه چې کومې بیماریانې لګي. نو many microorganisms چې دي او زیاتره مایکرو ارګانیزم چې دي، زیاتره خوړبیني جاندار چې دي can cause diseases in plants and animals. هغه په بوټو کې او په ځناورو کې چې دي هغه بیماریانې لګولی شي، د بیماریانو باعث جوړېدی شي. The microorganisms that cause diseases in their hosts are called pathogens. هغه خوړبیني جاندار څیزونه کومې چې بیماریانې لګوي د دې په هاست کې. هاست خو به تاسو یو ګیسټ یو هاست میزبان ته وایي، ګیسټ یې مهمان ته وایي. مطلب کوم چې د بهر نه راغلی کوم مایکرو ارګانیزمز چې خپل یو هاست مطلب یو میزبان یو داسې هیلدي پرسن ته یا یو باډي ته ننوځي، په هغه کې بیماریانې لګوي. نو دا کوم مایکرو ارګانیزم چې ورته ننوتي دې ته موږ وایو پیتوجنز. کوم چې بیماریانې کاز کوي دې ته موږ وایو، دې ته موږ وایو پیتوجنز. The disease that occurs due to them are called infections. او کومې بیماریانې چې د دې په وجه باندې لګي هغوی ته موږ وایو infections، یا ورته موږ وایو infectious diseases. infectious diseases او infectious چې دی دا infection چې دی دا موږ وایو هم دی ته چې کله پیراسایټ چې دی، پیراسایټ دا کالونایزیشن وکړي دننه په یو لیوینګ باډي کې. مطلب دا چې دا یو لیوینګ باډي ته راشي او هلته کې ملټیپلای کېږي، د هغه نه خپل خوراک هم حاصلوي. صحیح ده، د هغه نه خپل خوراک هم حاصلوي او هلته کې خپل نسل چې دی دا هم سیوا کوي. نو دې ته وایي انفیکشن. صحیح ده، دې ته څه وایي؟ دې ته وایي انفیکشن. او انفیکشس ډیزیزز بیا هغه بیماریانې دي چې هغه مطلب د دې په ذریعه باندې د انفیکشنز په ذریعه باندې لګي، نو هغه انفیکشس ډیزیزز دي. صحیح ده، چې یو پیراسایټ راشي او هغه په یو بل جسم کې په یو هاست کې چې دی هغه دننه شي، هغې ته د هوا په ذریعه یا د اوبو په ذریعه، صحیح ده، او هغه جسم ته دننه شي او هغه په هغې کې ملټیپلای کېږي، هغه چې دی نو خپل نسل پکې هم سیوا کوي، خپل خوراک تی هم حاصلوي. صحیح ده، خپل خوراک تی هم حاصلوي او خپل نسل پکې هم سیوا کوي او بیماری پکې هم کاز کوي. نو دغې ته دې ته وایي موږ انفیکشن. او کومې بیماریانې چې په دې پروسس په دې طریقه باندې لګي، نو هغې ته بیا وایي infectious diseases. The infectious diseases can spread quickly from one organism to the others. infectious diseases چې دي دا د یو شخص نه بل ته چې دی نو هغه زر خورېدی شي، د دې سپریډینګ چې دی نو هغه ډېر په سپیډي وی باندې کېدی شي. بیا په بل پیج باندې diseases caused by viruses، هغه بیماریانې چې هغه د وایرس په وجه باندې هغه کاز کېږي، هغه د وایرس په وجه باندې، کوم چې وایرل ډیزیز دي. نو هغې کې یو دی هیپاټایټس چې دی نو هغه خو تاسو پېژنئ، هیپاټایټس زیړی چې په پښتو کې موږ دې ته وایو زیړی. صحیح ده، او یو دی فلو. صحیح ده، بل دی پولیو. صحیح ده، او بل دی کوویډ-19 کم ریسنټلی کم مرض چې کورونا. صحیح ده، او بل دی میزلز کوم ته چې موږ په پښتو کې جانګره وایو. صحیح ده، په ماشومانانو باندې زیاتر چې دی نو دا بیماري چې دا راځي، او په ایډلټس کې هم دا کېدی شي دا راځي. صحیح ده، او ممپس چې دی نو دا دغه دی، دا پښتو کې موږ دې ته دغه وایو، دا د غوږ سره دا ښکته ایریا چې ده، دا کم دا بیرډ ایریا چې ده، دا شاته بیک سایډ ده، نو دا وپړسي. صحیح ده، کم سیلوري ګلینډ چې دی هغه انفیکټ شي، وایرس چې دی دا انفیکټ کړي او دا ځایونه چې ده وپړسېږي، درد کوي، بوغټي ورته موږ په پښتو کې وایو دې ته ETC وغیره. نو دا بیماریانې چې دي، دا بیماریانې لګي د وایرس په وجه باندې، دا وایرل ډیزیز دي. بیا ډیزیز کازډ بای بیکټیریا. ډیزیز کازډ بای بیکټیریا هغه بیماریانې چې هغه لګي د بیکټیریا په وجه باندې. نو په هغې کې یو دی نمونیا. صحیح ده، پنیومونیا، او بل دی ټایفاید، بل پکې دی کالرا کوم ته چې موږ وایو په پښتو کې هیزه. صحیح ده، او بل ټیوبرکیولاسیس دی کوم ته چې موږ وایو TB سمپلی،
ETC وغیره بیا د ډیزیزز کاز بای فنجای کمی بیماریانې چې د فنجای په وجه باندې چې دی نو هغه لګي صحیح ده فنګل ډیزیز چې کوم ته مونږ وایو نو هغه د رینګ ورم دا د خارش دا ورته مونږ وایو په اردو کې یا پښتو کې خارش ورته وایو سمپلی او په چمړه کې سره سره ګول ګول نشانونه چې دي دا جوړیږي د دې بیمارۍ په دغه کې چې کله دې کې یو سړی مبتلا نو چمړه چې دا خارش کې او داسې ګول رینګ ټایپ چې دی نشانونه به کې سره سره جوړیږي ځکه دې ته رینګ ورم وایي او ایتلیټس فوټ چې کله د خپو ګروتونه یا د لاسو د کم دغه چې دي دا مینځونه دا خارش کوي سوځي او موږ دا بیا ګرو یو فنجای چې دی په دې باندې اټیک وکړي د هوا په وجه باندې یا د هوا په ذریعه باندې یا د اوبو په ذریعه باندې هغه سپور چې دی کې خپل اورځي او بیا پکې هغه دغه شروع کړي ملټیپلیکیشن شروع کړي او بیا دا ډېر رف دغه سره ګرولو سره چې دی نو دا بیا سکین چې دی دا دغه شي دا زګ شي اوچوي دا دغه ته دننه لاړ شي نو بیا دا ټول لاس یا ټول خپه چې دی نو هغه زمونږ انفیکشن دی په وجه باندې هغه بیا په ایتلیټس فوټ بیماری کې چې د ټول خپه دی نه مبتلا شي بیا سمټ او رس چې دی نو دا خو رس په دې اکثر د دې بوټو په دې پاڼو باندې زیړ تاپي شي دا پیشي صحیح ده موږ ورته په پښتو کې دي ته یو دغه جل ورته خلک وایي که څه شی ورته وایي دغه او سمټ چې دی نو سمټ خو په دې غنمو کې یا په جوارو کې چې کوم هغه تور کوي هغې ته وایي نو دا ټول چې دا فنګل ډیزیز دي او دا چې دي نو دا بیا بیکټیریل دی او دا وایرل ډیزیز دي نو دا د بیماریانو قسمونو کوم چې ما تاسو ته ووایي دا درې چې دي دا مایکرو ارګانیزمز دي کوم چې مختلفې بیماریانې چې دي نو هغه په دې پلانټس او انیملز کې هغه کاز کوي صحیح ده نو امید دی چې تاسو به د دې پورې به تاسو څه ناڅه پوه شوي او ویډیو هم ډېر اوږدوږي په 7 منټو باندې زما خیال چې اوس هم وغوښته نو دوی نه نور چې دی ورپسې هغه پسې بیا انشاءالله چې دی پر روان ویډیو کې خپل وایو او د دې پورې به نننی ټاپک چې دی نو هغه پورې او د روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان